د سبزیانو د اچار ریسیپي در کوم اسانه طریقې سره او دومره کمه خرچه په راځي کنه 1500 روپیا په راځي که سبزیانې پکې نورې مچوي ګوبي شو ټیپر شو مولې شو نو استاسو مرزي ده خو لکه هر څه نه جوړیږي بس ما خو نیمبوان را ایثار کو نور ته ځکه چې پیله مې خخ کلی وینځل او مې لمبول او نور ته مې کینول مایل چې خخ کلی اوچ شي دا به سره ضرور کوي ځکه چې دې دپاره هر څه صفا استعمالوي بچاړم صفا لاسونه په صابون وینځئ او نیمبوان وخیر د په اوبو وینځئ په صابون مې وینځئ او بیا به یې نور ته کېږي چې دې بیخي اوچ شي چې کله دې بیخي اوچ شي نو په منځ یې کټ کوي که 4 حصې ته جوړوي او که 2 حصې ته جوړوي او اډوکي چې کم غټ غټ اډوکي وي اتې نه دونه لږ اخوا کوي بد لګي او نور چې دی هیڅ ګران طریقه نه ده بس دې د پاسه به ښه ښکلې مالګه واچو مالګه پې ودوړوئ لکه مالګه پې ډېره اچوئ لږه نه او بیا پې واچو کورکمان یو چمچ عمرم ډیر دی دا 1 کیلو نیمبوان به یې نو بس داسې مې په 1 چمچ عمره کورکمان واچولو او میکس یې کوي چې میکس یې کوي دا به ښه ښکلې یو شپې دپاره پرېږدي ډکن به پرې کېږدی او بیا به هغې په سهار باندې داسې وکړي چې ګازرې به کټ کوي که ګوپي کټ کوي چې څه کټ کوي اوبه به ورته وخوټ کوي چې اوبه کله جوش وکړي نو هغې کې به تاسو ګازرې واچوي خو صرف 2 منټه څنګه چې په جوش راشي نو دا ګازرې به ترېنه زه اوچت کړم او شنه مرچکي پکې ما داسې واړه واړه کټ کړي تاسو غټ کټ کړي خو به مالګې نه یې ډک کوي چې هغه اوبه ترېنه اکسټرا لاړې شي نو وګورئ بس دلته د دې 2 منټه شو چې څنګه دې جوش واغستو ما ترېنه ټولې ګاجرې اخوا کړې ځکه چې دا به مو ډېرې نرمه او داسې که ګوپي اچوئ هغې سره به هم دا وکوئ که ټیپر اچوئ او بیل بیل به داسې خوټ کوئ یو ځای نه او بیا به یې په اوچه کپړه صفا دوپټۍ سم وي نور ته به یې کېږدئ داسې 2 غنټې نور ته کېږدئ چې دا وچي او کم لوښي چې جوړوئ هغه لوښی به هم ښه ووینځئ نور ته به یې کېږدئ دا اچار چې څومره تاسو صفایي خیال وکړو دومره به دا تاسو نه خرابېږي او دې ځینې پس به دې ته لاس نه وړئ نه به نیمبوانو ته لاس وړئ نه به دې ګازرو ته لاس وړئ بس دا به دغه شانتې ور واچوو دې ته اچولو مقصد دا دی چې میکس یې کوه مخکې به دې کې ما ګوپي ډېر زیات اچولو او اوس چې دا د ګازرو د نیمبو اچار چې جوړ کړم که نه دې کې لکه ام چې واچېږي هسې خو د نیمبو د ام جوړېږي خو زه پکې ګازرې واچوم نو دغې مزه ډېره کوي مخکې ما تاسو له یو بله ریسیپي در کړې وه هغه ډېره دغه ریسیپي وه زر کې څه جوړوي او دا چې دا اوریجنل ریسیپي چې کومه ده ادا ده مخکې پخوا خلکو به هم اچار داسې اچولو نو بس لوښي ته یې واچوئ که شیشې دغې که د سټیلو والی او که د پلاستیک والی هغې مرتبان ته به یې واچوئ مخکې مرتبانونه وو ښه مسالې چې دي 1 چمچ ټکېدلې مرچکې 1 چمچ زیره ده 1 چمچ سونف دي 1 چمچ چې دا زیړه میتي دانه وه نیمه چمچ کلونجي وه او نیمه چمچ چې دا میتي دانه چې ورته میترې او 1 چمچ سور مرچکې دا کلونجي چې دا مې پکې لږه واچولو دا زیړه میتي دانه نه وه دا ما وټکوله دا ډېرې غټې غټې دانې که نه دا ما لږه وټکوله چې ماته شو نور ټول هر څه پکې ما ثابت واچول او 1 چمچ پکې مالګه هم ورسره واچو که کورکمان درته کم ښکاري نو لږ شانتې پکې اچولی شئ خو ما خو هغه نیمبوانو باندې اچولی او بیا نور ضرورت نه پرېوتو بس ښه میکس کوئ او بیا دې کې واچوئ د شړشمو تیل تقریبا 1.5 کیلو تیل چې دی د 1 کیلو نیمبو دپاره او داسې 1.5 کیلو ګازرو دپاره کافي او که تاسو وایئ چې نه مونږ پکې ښه ډېر اچوو ښه ډېر هم پکې اچولی شي چې دا پکې ډوب شي مخکې به مشرانو دا خبره کوله چې اچار چې دی په تیلو کې ډوبي نو خرابېږي نه خو اوس هر څه دونه ګراني ده چې ګزاري وال خلک واچي عام ډېره ده زه خو پکې لږ نور هم اچوم او چې دا لږ شانتي دام کافي دي او بس به نور ته 2-3 ورځې کېږدئ او تاسو به په خوند پوه شئ اچار به 3 ورځو کې به اچار تیار شي مزېدار اچار واخلئ او مزې ترې نه اخلئ